السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره څلې یم. ناظرین، مونږه عوامي مسایل پروګرام کې راغلي یو نن ګړی شریف الله خان ته د دې چې کوم مسایل دي، د دې چې کوم حلقې محرومیانې دي، د هغې باره کې مکمل تفصیل سره خبرو کولو لپاره د دیزي چیرمین چې کوم دی په ښکلي منډیټ سره ګټلو والا رضا خان صاحب سره ملاقات کوو. رضا خان مومند چې هغې زموږ ته د دیزي باره کې مکمل آګاهي راکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر جمال صاحب خیر؟ الله کرم دی. خیر دی. دعاګانې ستاسو. رضا خان مومند صاحب، پهله خو لغونې ناظرین ته زموږ د خپل سیاسي بیکګراوند باره کې لږ خبره وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما رضا خان مومند نوم دی، ګړی شریف الله خان چرمین یم جي. او زه د سیاست نه چې دغه شوی مجي زما 1997 نه چې په نشر دغه کې راغلی یم په سیاست کې، او په 2005 کې زه یو پیره کونسلر پاتې شوی یم. دوباره چې کوم به دوباره ناظمین ران نو هغې کې زه کېناستم، حالانکې MNA صاحب ما ته وویل چې ته دې ځل کېنه، تا له موقع درکړم. بیا حالانکې ما بل کس ودرولو، هغه هم ماشه د الله په دغه مهربانۍ سره کم کس چې ما ودرولو هغه هم ناظم رالو. بیا دا دریم ځل چې رالو، دریم ځل باندې زه پخپله انشاءالله سلیکټ شوم MNA په ترو باندې، نو زه پخپله بیا چرمین پاتې شوم جي. لکه ما دا دویم ځل لکه دویم ځل زه کامیاب شوم، په دریم ځل ما یو کس مې پخپله بل کس ودرولی، هغه هم ناظم راغلی جي پخپله جي. او جي خلکو ما سره مینه او محبت او مینه محبت دغه ما سره خدای پاک الله پاک مال توفیق راکړو. او د دې علاقې د خلکو هم شکریا ادا کوم چې زه سلیق یې کړم، دغه کوم یو پیر نه 2 پیرې 3 پیرې، او انشاءالله مال دې خدای پاک توفیق راکړي چې زه مخکې نورم کارونه وکړم انشاءالله. او دا زما مینه دا ما زړه غواړي، دا محنت زما زړه غواړي چې زه خدمت وکړم انشاءالله. او بلکې کار لحاظ سره چې کوم دی، نو کار لحاظ سره ما سره MNA صاحب ارباب امیر چې کوم دی زما د حلقې دی او زما د کلي دی، نو هغه نه زه مطمئن یم، ډېر ښه کارونه یې راله وکړل، ښه مزېدار کارونه یې راله وکړل، ښه خوشحاله یم تې. بلکې کوم چې ما سره منسټر دی اشتیاق ورمړ صاحب، د هغه نه موږ ښه مطمئن یو د هغې کارونه یې راله وکړل، ښه کارونه یې راله وکړل انشاءالله وکړل. او بیا به هم د خیر توقع الله نه توقع پکار ده، خو انشاءالله امید هم دا دی چې بیا هم هغې دپاره موږ سلیق کړو د خیر. او جي موږ سره ښه زیاتې خوشحالي، او بلکې MNA صاحب نه خو ځکه خوشحاله یم چې یو خو مې د علاقې کلي وطن دی، خوشحاله یم تې، ښه په مطمئنه خوشحاله یم، کار هم کوي، عزت مې هم کوي، هر څه مې کوي، خدای د عزت وکړي، دومره عزت یې ما له راکړی دی. بلکې د هغه چې کوم ورکران دي هغه هم زما ښه عزت خیال ساتي، دا هر یو شي دغه مې کوي. او جي نو دا خبرې دا راته ووایي چې ستاسو د حلقې چې کوم مسایل دي د بجلی دلته صورتحال څه دی؟ یاره جي د بجلی خو انشاءالله زمونږ صورتحال صحیح دی. وجه څه ده چې زمونږ لین چې کوم دی د جګړه دی، او جګړه دی، او بلکې زمونږ لین د دې وجې زمونږ د کونډو دغه لحاظ سره ځکه ښه دی چې زمونږ کیبل دی، او کیبل سره زمونږ انشاءالله چې ښه دغه هم دی، او کار هم ښه صحیح دی، بجلي هم ښه په ټایم نه، داسې نه ده چې یاره به لاړ شي، یو بې ټایمه ده، یو چې ګلۍ طوفان راشي نو هغې لږ دغه کېږي. نور موږ د کوم جګړه فیلډر چې زموږ دی نو هغې نه بلکل موږ ښه مطمئن یو، ښه خوشحاله جي. بلکل ټرانسفارمر وغیره خراب شي نو MNA PM بلکل جي موږ خپله بل جي ټرانسفارمر سوی و، او 10 بجې ټرانسفارمر د شپې وسوی او چې بل سهار 10 بجې کېدې ماسخوتن کېدې نو زموږ ټرانسفارمر بلکل راغلی. او جي ښه لکه MNA صاحب نه جي موږ ښه خوشحاله یو، ارباب امیر صاحب چې کوم دی ښه خوشحاله دی، PTA ورکر دی، خو انشاءالله ښه ایکټو دی، او هغه ایکټو کسان خوښ هم دي، او نه انشاءالله چې موږ ته ښه مطمئن او موږ نه مطمئنه دی. صحیح خبره. او جي موږ نه مطمئنه دی. او جي دا راته ووایي د ګیس صورتحال دلته څه دی؟ د ګیس خو جي زمونږ فی الحال دغه تللی دی، دا لین تللی دی، خو لکه څه د حکومت د طرفه څه دغه دی چې او جي لانجه سیسټم یې پې اخیستی دی، خدای شه زمونږ MNA صاحب پې کیس هم اچولی دی. دا 2-3 تاریخه وشو انشاءالله چې امید لرو چې مسله حل شي د خیره سره، او امید هم دی د خیره سره. صحیح دی. دا راته ووایي د روډ صورتحال دلته روډونه خو موږ ته جي فی الحال ښه کارونه روډونه مو شلو، او حالانکې زمونږ 2 روډه دي 3 چې هغه بس لږ پاتې دي انشاءالله، او په هغې باندې فی الحال کار سټارټ دی.
او چې کار سټارټ خو لکه زمونږ هلکه کې لکه بلکې زمونږ داسې دغه څوک راغلی نه و چې موږ د کار دغه کړی او دی ځل خو ارباب امیر موږ له خدای څخه ښه کارونه وکړل د روډ لحاظ سره موږ ته ښه کار کړی دی ناصر جمال صاحب ښه مزېدار کار یې کړی او انشاءالله دوه دي که درې روډه پاتې دي حالانکې د هغې سروې هم شوې ده او دغه هم شوی د کار به شډول او جی نه بالکل جی کار سټارټ دی پی کار په سټارټ دی د خیره جی د تعلیم لحاظ سره دلته د سکول سیستم تعلیم لحاظ سره خو جی زمونږ او جی بالکل سکول نه ښه صحیح دی ښه په ټایم باندې ډیوټي هم کوي او جی زمونږ سره دلته ګړي میر عالم سکول دی کې هم بالکل دا د جنکو سکول دی جی پرایمري ګرځ دی جی خو لکه موږ دا حکومت د طرف دغه کوو چې دا موږ ته جی میډل شي میډل شي لکه تعداد سیوا دی او جی نو موږ چېرې ماشومان دي دغه چې اوس بل ځای ته ځي دغه ته ځي نو بل دې کې دا دی چې رضا خان مومند صاحب چې غریبه طبقه وي که نه جي نو هغه د سکول ته چې لرې وي دینه نو بیا د رشکې کرایه یا د یا د سوزکي دا هم لږ د غریبې طبقې ته په دې ګرانۍ کې بیا لږ ګرانه شي بالکل ګرانه شي بالکل جی په خپل علاقې کې خپل علاقې دلته موږ سره شاته سکول دی د ګړي میر عالم کې جنکو سکول دی پنځم پورې حالانکې لکه بلډینګ هم لږ کمزورې دغه دی خو لحاظه موږ پکې وینا کړې ده انشاءالله او حکومت هم دا دغه کوو چېرې دا زر تر زر دغه وشي او بلکې دې له موږ ځای هم ورکوو لکه زموږ خپل جیداد دی د خیره موږ ویو چې میډل شي نو صحیح دی جی او جی جیداد نه څه خبره پاتې نه ده چېرې موږ نه ورکوو حکومت ته دا اپیل دی چې زموږ دا د میډل شي چې د بچو ته چې دی نو لږه فایده ورسېږي او ټیک جي د هیلث دلته څه صورتحال دی هیلث خو موږ دلته جي بي ایچ او موږ سره شته دی او مخکې خدای شه بنده او ډېر وخت نه بنده وه ایم ایم ای حکومت کې چې بنده شوې وه بیا د چې سر ارباب امیر رالو خدای دې خوشحاله کړي موږ ایم این ای صاحب د هغې افتتام وشوه د هغې دغه هم وشوه انشاءالله سټاف هم پکې شته او ټول راغلي دي انشاءالله ښه ایني ټایم باندې رسېده کېږي اوس ارباب دغه چې کوم دی تیمور جګړه صاحب موږ ته جي چمکنو کې تحصیل چمکني کې موږ ته جي هسپتال مقرر کړو دغې شو هغې بله افتتاح وشوه جي هغې نه هم جي موږ چې تیمور جګړه صاحب نه شو اشتیاق ورمړ شو ارباب امیر په قیادت کې دا موږ ته د دې هسپتال دغه وشوه موږ په مطمئنه انشاءالله او جی بالکل موږ ستاسو هغه هسپتال غټ هسپتال که څه مسله راشي نو هغه سړی هلته ځي هغه جي حل شو جي هغه چې دی نو په کلي کې جي بالکل شته دی جي او نکاسي صورتحال نکاسي خو جي بالکل سټ دی جي او جي بالکل ماشاءالله نیرم جي شته دی خو خوړم دی زندهیم ده بالکل جی نکاسی موږ ته هیڅ تکلیف نشته دی او بالکل نشته دی جی بالکل او جی د سرکاري وړه راځي یاره سرکاري وړه خو جی دا 3 میاشتې وشوې بالکل وړه راځي ښه ښایسته او ښه مطمئن یې موږ د پټواري صاحب نه مطمئن یې او د خپل یونین کونسل سیکرټري نه مطمئن یم بالکل راځي نن هم زموږ ټرک راغلی د علاقې خلک ښه خوشحاله تللي دي او تاسو معلومات هم کولی شئ که نه جي ځای په ځای کولی شئ ډېر علاقې ښه ښایسته اطمینان سره ښه دغه سره ښه حالانکې د وړو ډېر زیات تکلیف دی خو انشاءالله زموږ د ویلیج کونسل شو ګړي شریف الله ویلیج کونسل ظاهر آباد ویلیج کونسل شو نوې کلا ویلیج کونسل شو ډېر په ښایسته اطمینان سره ډېر مزیدار وړه موږ ته میلاویږي هم د پټواري او د تحصیلدار په تور باندې یا د ویلیج کونسل سیکرټري باندې په تور باندې موږ ته ډېر ښایسته په دغه سره موږ ته وړه میلاو شوي دي او نه ده موږ انشاءالله ټرک راغلی علاقې خلک ښه خوشحاله او ښه خوشحاله لاړ حالانکې نن سبا د ټرکونو ډېر زیات شارټیج دی او خپل ځای کې چې ما نګراني هم کړې ده او په خپل ځای کې مې انشاءالله هر څه ښه صحیح کړي دي صحیح خبره دا غټه خبره ده دا راته ووایي چې سیکرټري وغیره راځي اټسټیشن وغیره موږ ته جي صرف د سیکرټري طرفه څه اعتراض نشته سیکرټري موږ له ایني ټایم موږ دلته حاضر وي خو موږ ته چې صرف د سیکرټري طرفه چې کوم دی موږ ته هغه کوم د برث سرټیفیکیټ شو ډیث سرټیفیکیټ شو هغه کم کمپیوټر دغه چې دی موږ ته نه دی میلاو لہذا موږ د حکومت موږ ایډي ته ما درخواست کړی دی اے سی صاحب ته ما کړی دی چې یاره ما ته د ویلیج کونسل سرټیفیکیټ دغه میلاو شي نو وجه څه ده چې جي پسمانده علاقه ده ټیک د سیکرټري زموږ سوکنو کې هم شته چمکنو کې هم شته په نوې کلا ویلیج کونسل کې هم سیکرټري شته لږ تکلیف وي چې ما چې ګړي شریف الله خان ویلیج کونسل ته ما ته خپل کمپیوټر سیکرټري ته میلاو شي نو ما ته به ډېره ښېګړه شي اینی ټایم زمونږ شکر الحمد اجرم آباد را کولاوي اینی ټایم چې څه ټایم علاقې خلکو ما سره دغه کړی دی ما دغه ما خپل تکلیف لري کولی او جی نو ما سره انشاءالله زما طرفه چې څه خبرې انشاءالله چې دا نه دي او یو بلکې موږ جی خپل فاینل جوړ کړی موږ کسان کونسل هم د خپل ویلیج کونسل نه پاس شوی دی
او دوه کونسلران زموږ د خپل ته پاتې شوي یو بل دغه لکه دې غاړې زموږ خو ښایسته مطمئن سره زموږ الیکشن هم شوی دی ښه مزیدار شوی دی خو خدای دې علاقې خلک آباد لري چې موږ خوښوي ډېره ښکلې خبره ده دا راته وایي رضا خان مومند صاحب چې ستاسو په دې ایریا کې چې دی ووټ د چا زیات دی رجحان د کومې پارټۍ یاره جي موږ خو د پی ټي آی دغه ډېر دی جي دلته او ډېر بالکل ارباب امیر صاحب چې هرې پارټۍ نه ودرېږي هغه به انشاءالله الیکشن ګټي هغه کاره پارټي وي هغه که پی ټي آی وي که نیشنل وي وجه څه ده کار یې کړی نه ارباب امیر نه جي خلک خوشحاله دي خوشحاله دي بالکل خوشحاله مطمئنه دي تی خلک او هلک ینګ هلک دی ینګ او شکر الحمدلله هر دغه ته ځان در رسولی دی ډېره غټه خبره دا راته ووایي که چېرته اوس نن الیکشن شي نو حکومت د چا به راځي یاره جي لکه مونږ خو لکه یاره جي عمران خان خو انشاءالله زمونږ سایډ نه دغه نه بالکل دغه دی پیور دی د خیره او جي او بلکې ارباب امیر چې کوم دی نو هغه خو جي بالکل دی او جي که ستاسو په ځای کې که فرض کړو الیکشن شي د قومي سطح نو بالکل جي ارباب امیر بالکل جي الیکشن لکه عمران خان له به خلک بالکل جي عمران خان له به جي بلکې که یو سړی عمران خان نه دغې نو ارباب امیر له خلک ښه په خوشحالۍ ارباب امیر له خلک ووټ ورکوي ستاسو د دې خبرو نه ما د اندازه واخیسته چې یاره که دلته ارباب امیر د هرې پارټۍ نه ودرېږي نو هغې ته ووټ ورکولی شي جي بالکل جي ډېره مننه ستاسو بس ناصر جمال صاحب خدای دې خوشحاله کړه چې موږ ته موږ مطلب دغه کې لنډ وخت کې ته موږ راوغوښتو او خدای دې خوشحاله کړه خدای دې آباد لره او خدای دې هر وخت خوشحاله راولي امین جی امین ناظرین دا اوس زموږ رضا خان مومند صاحب د ګړي شریف الله خان چیرمین دی پرخلوص انسان یو ښکلی ولسي انسان حجره کې هر ټایم چې دی نو د دې یو رونق لګېدی وي او داسې مطمئن چې کوم وي په خپل علاقې دپاره چې کوم هغه هلې ځلې کوي په هغې باندې اطمینان ساتل دا د هر چا دپاره بیا باعث فخر هم وي خوشحالۍ خبره هم وي چې یاره هر ټایم د خپل عوام دپاره د خپل حلقې دپاره هغه موجود وي امید لرم چې یاره صوبایي حکومت چې کوم ځای کې څه کمې وي هغه پوره کولو دپاره خپلې سورسې چې دي بھرپور طریقو سره ادا کولو کوشش وکړي اجازت غواړو ډېره مننه السلام علیکم